أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 260 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 162 همدارنګې 163 او همدارنګې 144 ترجمه او تفسیر وکړو. افمن اتبع، آیا یو کس چې هغه اتباع کوي، تابعداري کوي، رضوان الله د الله د مرضی مطابق د الله د مرضی برابر کیدای شي، کمن باء په شانته د هغه سړي چې هغه وګټي بسخط من الله په هغه غصې د الله سره، ومأواه جهنم او ټکانه د هغه شی شي جهنم. نو دغه آیات ترجمې ته که تاسې وکسو چې کوم سړی د الله تابعداري کوي نو دا د هغه سړي سره برابر کیدای شي کوم سړی چې د الله څه کوي، ناراضګي ګټي، یعنی الله خفه کوي، نه برابریږي که نه. یو کس الله خوشحالوي او بل چې د الله خفه کوي، دا دواړه نه برابریږي. وبئس المصیر، او څه بد ځای دی، څه بده ټکانه دی، څه بد ځای د اوسېدو دی. هم درجات عند الله، خلکو چې دی مختلفې درجې دي د الله په نیز. والله او الله چې د بصیر کسي هغه څه بما یعملون، هغه څه چې دوی کوي. لقد من الله، په تحقیق سره احسان وکړه الله علی المؤمنین، په مؤمنانو باندې. اذ بعث فیهم، څه احسان یې وکړه چې کله یې ارواستولو په دوی کې رسولا، رسول هم د دوی نه، من انفسهم د دوی څخه، یتلو علیهم چې هغه رسول به لوستلو په دوی باندې، آیاته هغه پاک آیاتونه، ویزکیهم او دوی به پاکول د شرک وغیره نه، ویعلموهم الکتاب او دوی ته به ورښیله قرآن، والحکمت او د حکمت خبرې. وان کانوا من قبل او اگر چې دوی و مخکې د دې نه، لفی ضلال مبین، هغه ښکاره ګمراهۍ کې. نن درس کې په د اول آیات کې خو الله پاک متاسې ته دوو کسانو مثال پیش کړی. یو کس هغه افمن اتبع رضوان الله، آیا هغه کس چې هغه تابعداري کوي د چا، هغه د رضامندۍ د الله، دا برابر کیدای شي کمن باء بسخط، د هغه سړي سره چې هغه د الله ناراضګي وګټي، یعنی الله خفه کي. دا دواړه برابر کیدای شي؟ نه، نشي برابرېدلی. ومأواه جهنم، او ټکانه به د ده څه وي؟ جهنم وي. چې یو سړی الله خوشحالوي نو دا به جنت ته ځي، او څوک چې الله خفه کوي دا به جهنم ته ځي. الله دې موږ تاسې وساتي. وبئس المصیر، او څه بد ځای د اوسېدو دی. جهنم رښتیا سره چې ډېر بد ځای دی، هیڅ قسمه راحت پکې نشته، هیڅ قسمه سکون پکې نشته، هر ټایم عذابونه، هر ټایم تکلیفونه دي پکې. هم درجات عند الله، او د خلکو مختلفې درجې دي د الله په نیز. والله بصیر بما یعملون، او الله چې د لیدونکی دی په هغه څه چې دوی کوي. دغه آیات مبارکه کې الله پاک دا خبره کوي چې د هر سړي خپلې خپلې درجې دي. که ګناهګار دی، په ګناهګارانو کې هم د هر چا خپلې درجې دي. یو ډېر ګناهګار وي، یو لږ ګناهګار وي، د یو ګناه کبیره وي، د بل صغیره وي، د بل ګناه چې دی خدمت خلق سره تعلق لري، د بل ګناه چې دی حقوق الله سره تعلق لري. قسمه قسم ګناهونه دي. همدارنګې په نیکانو کې هم درجې دي.
یو سړی د سره 15 وخته لمونځ کوي، یو سړی د 15 وخته لمونځ هم کوي او سره سنت هم خو ښکلې طریقې سره کوي، یو سړی د 15 وخته لمونځ سنت هم کوي او همدغه سره نوره نوافل هم کوي، بل د تهجد ورسه کوي، بل د چې د نفلي روژې ورسه نیسي، خلکو ته صدقې ورکوي، هر ټایم ذکر اذکار کوي، خپله ژبه خپله سترګې هر یو بدن ټول اعضا د ګناهونو نه ساتي. نو په نیکانو کې هم د هر چا خپلې درجې دي. صحیح ده؟ نو دا ټول الله ته څه دي معلوم دي. دغه نه بل آیات کې الله پاک لقد من الله متاسو ته یوه خبره یادوي چې هغه د په متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک په دغه دنیا باندې یو عظیم نعمت کړی دی چې دا یې متاسو ته رسولی دی. دغه ځای کې که تاسې سوچ وکړئ په د آیات کې الله پاک داسې ویلي دي لقد من الله علی المؤمنین چې الله احسان وکړه په چا باندې مؤمنانو باندې ویلې اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم چې کله په دوی کې ارواڅول رسول د دوی څخه یعنی د دوی انسانانو د قبیلې نه. نو دغه مطلب خو دا شو چې د نبي علیه السلام صرف د مسلمانانو مؤمنانو دپاره احسان ده یعنی هغوی ته نه فایده اخلي کفارو دپاره نه ده. نه دا جواب ما تاسو ته مخکې هم کړی و که نه چې هغه قرآن شریف چې موږ تاسې اول تفسیر شروع کړه الف لام میم ذلک الکتاب هدی للمتقین دا قرآن شریف چې دا هدایت ده د متقیانو دپاره. دغه نه صرف متقیان به هدایت خلي ویلې کفار یې نه نشي خستی نه کفار هم ته نه خستی شي خو چې کله ته دغه قرآن شریف نه هدایت حاصلوي اول به ته شی کېږي اسلام کې داخلیږي چې اسلام کې داخل شي چې بیا څومره ته متقي وي تقواداره وي هغومره ډېره به دغه نه ته فایده اخلې. که څه ډېر مسلمانان دي عامه زندګي تېروي قرآن فایدې نه پوهېږي ویلې چې هغوی زړونه تور وي یا هغوی په زړونو کې نورانیت نه وي قرآن سره ناسته پاسته نه وي قرآن نه خبر نه وي دا سړی متقي نه شه. چې کله تا کې تقوا راشي ته به د قرآن شریف په علومو د ده په رازونو باندې پوه شي. ډېر د بحر نه ډک کتاب دی د علم د بحر نه ډک دی. نو همدارنګې نبي علیه السلام چې دی دا ده نه څوک فایده ډېره اخلي ده نه مؤمنان ډېره فایده اخلي ځکه مؤمنان په د عاشقان دي مؤمنان د ده د هرې یوې خبرې نه خبر دي د ده په لارې باندې روان دي نو ځکه مؤمنانو ته ډېره فایده رسیږي. کفارو ته هم فایده ده خو کفار په څه کې لګېدلي دي ماده پرست دي ساره دغو خبرو ته سوچ نه دی بس په دنیا کې لګېدلي دي چې خېټه مې مړه شي پیسې وګټم ترقي وکړم دا وکړم هغه وکړم نو ځکه الله پاک څه ویلي دي چې دا احسان د خاص په مؤمنانو باندې. نن سبا مو مسلمانان دي په نوم مسلمانان دي د خپل پیغمبر نه دي خبر نو هغه دپاره خو احسان نه شو که نه ځکه خپل پیغمبر نه چې ته هغه په زندګۍ روان شي دا بیا خپله وایي چې یا الله تا په ما څومره لوی احسان کړی چې تا ما ته داسې پیغمبر ارستولی ما د زندګي ورسره څه کړه بدله کړه. یقینا تاسې خپله دا تجربه وکړئ تجربې ښه خبره هم ده چې زه وایم تاسې تجربه وکړئ ځکه دا یقین دی موږ تاسې سل په سله یقین دی چې د نبي علیه السلام زندګي موږ تاسې دپاره دین او دنیا کې کامیابي سبب او ذریعه ده. چې تاسې د نبي علیه السلام په سنتو باندې روان شوئ د هغه زندګي عملي کوئ تاسو ته به یو قسم ته سکون یو قسم ته خوند محسوس شي او ډېر به خوشحالۍ در باندې راشي. هسې خو الله نه یایي که نه چې ما تاسې باندې احسان کړی دی چې تاسې کې مې څوک راواستوله رسول دا څه کوي نبي علیه السلام ده په مو باندې یتلو علیهم آیاته ده به مو ته د تلاوت به کول یعنې د قرآن آیاتونه به وي صحابهو ته به هغه وخت مطابق د حالاتو مطابق یو آیات دوه آیاته وي هغوی ته به فایده حاصلې ده. او ویزکیهم او دا مؤمنان څه کوي نبي علیه السلام پاکوي د څه شي نه پاکوي د شرک نه د هر قسم ګناه نه پاکوي. نبي علیه السلام به اوس خو دغه دنیا کې نشته خو تعلیمات شته دي چې ته دا تعلیمات فالو کې روان شې اوسې نو تا به هر قسم ګناهونه نه پاک شې.
ويعلموهم الكتاب او نبی علیہ السلام به د مؤمنانو ته کتاب ورښیله، قرآن یې پویول چې دا قرآن دغه آیات دا تفسیر دی، دا دغې پاره دی، دا دغې پاره دی. والحکمت او د حکمت خبرې، حکمت خبرې یعنې د نبی علیه السلام خپل احادیث مبارک. نو تاسو لنډ وکس وئ د نبی علیه السلام د تګ نه مخکې په دنیا کې څومره جهالت، څومره تیارې وې چې یو سړی خپل د زړه ټوټه لور چې ډېره ګرانه وي دا ژوندی ښخوي. نو تاسې سوچ کوئ چې دا به څومره جهالت وه، د جهالت انتها وه. مور او پلار عزت نه وه، په وړو وړو خبرو به په 20 کاله 30 کاله دښمنۍ روانې وې، بې شماره قتلونه به کېدل، سود، هر قسمه ګناهونه عام وو په معاشرې کې، شراب خوري، قماربازي، هر څه روان وو. خو چې دی دغې دنیا ته راغه د دې په سوو کالو دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې، په معاشرې کې په دنیا کې یو انقلاب راغله. نو الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې خپل پیغمبر په زندګۍ روان شو. وما علینا الا البلاغ.